افغانانو پر اساسي حقونو، بشر حقونو پر ټاکنو، په نظام کې د ټولو پر عادلانه ګډون، په هیواد کې د تاوتریخوالي او جنګ پر ختمېدو او د سولې هوکړې د پلي کولو په برخه کې د سیمې او نړۍ پر قوي ضمانت ټینګار شوی دی. د سولې طرحې مسوده داسې مهال وروستۍ او تایید لپاره د ملي روغې جوړې شورا مشر ته سپارل شوې چې یو شمېر مطرح سیاسي ګوندونه وایي دوی خپله طرحې سره د ترکیې ناسته کې ګډون کوي او هیڅ کومه طرحه یې د ملي روغې جوړې عالي شورا ته نه ده سپارلې. د ټولو هڅو سره سره د جمهوریت یوه واحده او اجماع طرحه او یوه واحده اجماع رامنځته کولی شي دغه موده چې د ترکیې احتمالي ناستې ته پاتې ده او د ترکیې ناسته سولې لپاره مهم او طلایي فرصت بلل شوی دی. افغانستان کې به دغه ناسته د سولې لامل شي. د ترکیې د ناستې ختم به په افغانستان کې د جګړې د ختم په معنا وي او له دغه فرصته د جګړې دوه اصلي لوري دولت او طالبان څنګه کولی شي چې ګټه واخلي تر څو جګړه پای ته ورسوي او سولې ته ورسیږي. د بدلون نننۍ موضوع همدغه ده. په دغه موضوع به درې قدرمن میلمانه راسره بحث وکړي. په اسټوډیو کې راسره د ولسي جرګې غړي اغلې شینکۍ کړوخیل او د سکایپ له لارې د خپرونې سره پخوانی ډیپلومات ښاغلی عزیزالدین مارج وصل شوی او همدارنګه مو د پوهنتون استاد ښاغلي ډاکټر فضل هادي وزین ته هم بلنه ورکړې چې شیبه وروسته به راورسیږي. تاسو دواړو ته سلام، پخیر راغلی. وکیله صاحب، تاسو سره به راپیل کړم د طرحې په اړه تاسو ته څه رسېدلي دي؟ د ولس استازي یاستئ په ولسي جرګه کې. سلامونه او نیکې هیلې پروګرام ټولو ګډونوالو ته. باید وایم چې تر اوسه پورې متاسفانه دا طرحه پارلمان ته نه ده رسېدلې، موږ سره چا نه ده شریکه کړې، اما د باندې ګونګسۍ اورو چې حکومت په یوه طرحه باندې کار کړی او د سولې مشر تابع ته چې ښاغلی ډاکټر عبدالله دغه ته په سپاري د ترکیې د نشست لپاره. یو وکیله صاحب، د مسله چې ویل شوې ده په دغه طرحه کې ځینې مسایل یاد شوي، اساسي حقونه دي، د بشر حقونه دي، ټاکنې دي او د جګړې ختمېدو دي. ویل کېږي چې په یو انتقالي یا د ګذر په دورې باندې هم دغه مسودې کې بحث شوی دی. فکر کوئ دغه طرحه جامع ده په دغه موضوعات چې پکې داخل شوي دي؟ زما په باندې ټول دغه مسایل چې تاسو یاد کړ دا جامع دي، خو په ځانګړې توګه باید د ښځو ونډه او حقونو ته باید ځانګړې اشاره شوې. امیدوارم چې پکې شوې وي، ځکه چې هغه طرحه چې له امریکې نه راغلې وه هغه له موږ سره د پارلمان د غړو سره، ښځینه غړو سره هم سپیدار ماڼۍ شریکه کړله چې په هغه باندې موږ خپله نیوکې او وړاندیزونه درلودل. موږ لومړۍ خبره همدا وه چې موږ ولې په بهرني نسخو باندې کار کوو. افغانان باید دې وړتیا ولري. د موږ مسله ده باید چې واقعا افغانان خپله باید یو نسخه یا یو وړاندیز ولري، یو طرحه ولري، په هغه باندې باید کار وشي. او په ځینې مسایل چې پکې ذکر شوي، ځکه چې جالبه دا وه چې هغه طرحه چې د بایدن له ادارې راغلې وه اصلا د ښځو په ونډه هیڅ نوع تضمین وجود نه درلودلو. او همدارنګه ځینې مسایل لکه د عالي شورا فقه یا عالي دولتي شورا وه، یعنې ټول هغه مسایلو چې راته جالبه وه چې ولې دوی داسې غواړي چې د افغانستان نیمایي نفوس چې میرمنې دي دوی پکې اصلا په هیڅ چیز کې ورته ونډه یا ارزښت ورته قایله نه وو. که چېرې قایل ویل چې دوه طرف ډلې چې یو به د وخت حکومت وي او یو به د طالبانو هغه وي چې دوی څنګه کولی شي د قدرت یا د سهم یا د کمیټې مساوي 50-50 سره شریکه کړي، یا ځینې هغه مسایل چې څنګه کولی شي طالبان په امنیتي سکتورونو کې شامله شي. دغه کې موږ ټول خپل نظریات درلودل، موږ خپل نظریات سره شریکه کړل، خپل اندېښنې مو سره شریکه کړلې، ځکه چې زموږ دا باور ده که هر نوع طرحه د افغانستان خلک کې ګډون نه لري، لومړی دومداسې د افغانستان کې چې میرمنې یا نجونې دي چې 50% د نفوس تشکیلوي، کې دوی واقعا په معنادار یا فعال شکل په دې د دوی نظریات او هغه انګیرنې کې شامل نه وي، مطمئنه اوسئ چې هره پروسه وي هغه به په همدې موضوع به لږ تم شو. وکیله صاحب، د طالبانو امریکا هوکړه چې موږ شله په همدغې هوکړه کې هم هېڅ د ښځو حقوق ته اشاره نه وه شوې، نور موضوعات تر څنګ چې د افغانستان د خلکو همدغه مسله چې تاسو یاده کړه د امریکا په طرحه کې، او امریکا چې ځان په افغانستان کې د دیموکراسي بنیادګذاره بولي، څومره ښځو ته سختولی شي شرایط چې د هغوی د لارې ورته اشاره نه کېږي؟ کاملا دا خو د لویه نګراني همدا ده، ځکه چې موږ نه تنها چې باید خپله د خپل حقونو لپاره مبارزه کوو، دا د امریکا نړیوال مسؤلیت هم دی چې دوی باید داسې طرحو نه حمایت وکړي چې هغه ټول شموله وي، او خصوصا دوی څنګه کولی شي چې 50% نفوس افغانستان یو ځل بیا له نظر نه واچوي. دا پخوانی افغانستان نه دی، دا د مطمئنه اوسئ چې هره طرحه چې 50% نفوس افغانستان ځوان نسل چې د 80% نه پورته ده که داخل نه وي، قربانیان د جنګ چې دوی بدترینه تجربه د جنګ لري، دوی په دې تصمیم کېدو کې شامل نه وي، یا هغه قومي مشران چې واقعا ملي شخصیتونه دي هغه په دې کې شامل نه دي، دوی نشي کولی چې په څو جنګ سالارانو باندې دا تصمیم ونیسي چې افغانستان کومه خواته ولاړ شي، ځکه چې هره فیصله به فقط د قدرت ویش به وي، بالاخره یو فکر کوم همدغه مسئلې ته په قصدي ډول اشاره نه کېږي.
زه فکر کوم چې هر طرف فکر کوي چې دا ډېرې یوه ساده موضوع ده، دا ډېره پیچیده موضوع ده. د افغانستان خلک باید سره دومره کم ورته ونه ګوري، یعنې کم لاس ونه نیسي. خلکو تصمیم وای، د خلکو زور وای، د خدای زور ده. څنګه کولی شي چې افغانستان خلک به خبر نه وي، موږ به منتظر نیسي موږ ته دا نسخه څوک راوړي او څوک یې راته پلي کوي. دا جالبه ده. آیا موږ د یو نوي جنګ ته آماده کېنوسو، د یو جنګ یو اختلاف ختمو په نوي جنګ یا شورش؟ دا به فکر کوم چې یو ملي قیام به کېږي یا شورش به منځته راځي. دا څنګه کولی شي چې 80% شاوخوا فیصد نوی نسل دی، نوی نسل څوک پوښتنه نه کوي چې څه رقم نظام غواړي، ته څه شی غواړې، ستا اندېښنه څه شی ده، ستا وړاندیز څه ده، ستا نمایندګي څوک کولی شي؟ هېڅوک هغو ته ارزښت قایله نه دی. په څه باندې؟ دا درسته نه ده چې یو طرف په د مذاکراتي پلاوي کې ټول د رهبرانو زمن او کورنۍ او د دوی نږدې پلویان راغلل، له بل طرف هغه نسخه چې راځي بالاخره د افغانستان خلک څه وکیل صاحب همدغه ډېره ښه مسئلې ته مو اشاره وکړه. ځوانان هم وایي همدا نیوکه کوي چې د مذاکره کوونکي پلاوي کې چې کوم کسان دي هغوی د رهبرانو زمن دي او د ځوانانو استازولي نشي کولی. تاسې مخکې ویلي چې د ښځو برخه کې پاملرنه نه کېږي. بیا دا سوله د چا دپاره کېږي؟ ما خو ورته وویلې چې بیا دا سوله نه ده، دا یوه سیاسي معامله ده، یو د سیاسي قدرت ویش ده د ځینو مشخصو کړیو سره. هغه کړۍ صرف یو محدوده القل دی چې د دوی ګټې ساتلې دي. هغوی د دې لپاره اندېښمن دي چې دوی په اصطلاح جوابګوی ونیسي او د افغانستان خلک د دوی نه پوښتنه ونه کړي. د افغانستان ثروت یې لوټ کړ، د افغانستان په اصطلاح هغه ټول ذخایر دوی له بین نه ویوړل او دوی کورنۍ د باندې اوسېږي. هر نوع سیاسي پرېکړه چې وشي په دوی په شخصي فامیلو باندې تاثیر نه کوي، بلکې په دې شکل دوی غواړي چې دوی خپل پلویانو ته یو څه عاید یا سهم یا ونډه په دې نظام کې پیدا کړي. مهم دا دی چې خلک هره فیصله چې کېږي د هغه په افغانستان په خلکو باندې تاثیر گذاره ده. دوی څه حق لري چې د افغانستان د خلکو لپاره مثلا تصامیم ونیسي؟ نو که چېرې زه په هغه په تصمیم کې ونه اوسېږم، که ښځه په یو جګه ونډه په دې تصمیم کې ونه اوسېږي، دا جالبه ده. او بل خبر دا ده چې ولې نن سبا دوی هڅه کوي چې موږ یو تعداد سیاسي مېرمنې غوښتل دی زموږ حق و چې لاړ سو او هلته موږ په مختلفو برنامو کې خپل غږ پورته کړو، په خپل مسایلو باندې خبرې وکړو. افغانه ښځه د خپل ځان لپاره غواړي چې په خپله تصمیم ونیسي. ولې کوربه له دې نه انکار کوي چې سیاسي مېرمنې ترکیې ته نه رسېږي؟ سیاسي رهبران د روانې ځکه چې هغوی نه پوهېږم یا ډېر قدرت لري یا ډېر مخلص دي وطن ته، خو سیاسي مېرمنې دې حق نه لري چې ترکیې ته لاړې شي. ول همدغسې پرېکړه کېږي او لست هم وتلی او که همغه لست نهایي شي چې لاړ شي ترکیې ته. فکر کوئ د ترکیې ناسته افغانانو دپاره څه دي چې افغانان تمه لري چې ورباندې وشي، جګړې ختمې شي؟ که نه هغه ستاسې خبره ده د قدرت د ویش خبره کېږي او صورتي رهبران خبره ده. دا د قدرت د ویش خبره ده، قابل د قبول نه ده. یو په هغه لست کې چیرې هغه لست واقعي شریفه زرمتي ول لست نه وتلی ده، په څه دلیل باندې وتلی ده؟ دا تر څو پورې دوی به غواړي چې موږ باندې مرنډې ووایي؟ هر چا که دا تصمیم نیولی چې 4 مېرمنو کې یوه مېرمن وباسي، دا قابل تشویش ده او افغان مېرمنو ته قابل قبول نه ده. موږ به جدي نوکه وکړو په دې کې حکومت داخل وي، که په دې کې شورای عالی مصالحې داخل وي او که په دې کې کوربه داخل وي. په هیڅ صورت شریفه زرمتي دوی لست نسي ویستلی. شامله کېږي به 4 واړه مېرمنې به شامله کېږي، بله هغه نه به د ښځو ونډه نور هم زیاته شي. د ماسکو غونډې په شان باندې اشتباه کوربه ونه کړي چې دوی انکار کوي چې افغان مېرمنو ته هېڅ نوع دعوت نه لري. معارض صاحب دغه د طرحې مسله چې اوس ویل کېږي مسوده یې نهایي شوې ده او د رهبرۍ شورا د تایید لپاره وړاندې شوې ده. دغه مسودې کې ځینې شیان یاد شوي چې ما مخکې هم یادونه وکړه. فکر کوئ همدغه طرحه د استانبول د ناستې یا ترکیې ناستې دپاره د افغانستان د قضیې د حل طرح کیدی شي؟ مننه ځم تاسو تخنیکي همکارانو ته، قدرمنې وکیل صاحبې کرخویل صاحب ته او قدرمن لیدونکو ته زه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د تاسو د پوښتنې په مطابق باید ووایم چې دا طرح همغه یوه طرح ده چې له امریکا نه راوړل سوې وه، خپلو نفرو ته ورکړل سوې ده. ورته ویل سوي چې دغه طرح لږ څه حرکت وپورته دا خو هغه خوا کوي مثلا بعضې جملې او لغتونه یې بدل او تبدیل کړئ، بیا یې راوړئ هلته چې امریکا غواړي چې همدغه طرح د افغانانو په لاس باندې جوړه کړي او خلکو نړیوال ته یې وښیي چې دا د مثلا د سیمې هېوادونه هم پکې دې مسله کې داخل کړي دي. ملګرو ملتونو سازمان چې نړیوال حقوقي سازمان د هغه به هغه ته ضمانت دی د کار کړی ده. د هغوی لپاره دغه خپلو حریفانو ته ښیي چې دا یوه همدغه طرح افغانانو جوړه کړې وه. خو اصلي خبره بل شی ده. اصلي خبره دا ده چې دا ته اوس موږ باید ووایو دا مذاکره ده که مزاحده، دا باید موږ مشخصه معلومه کړو. او بل دا باید فکر وکړو چې دلته سولې ته موږ روان یو که غنایم تقسیموو، د غنایمو ویش دلته موجود ده. بل دغه بله مسله مهمه ده چې دغه اعلان وکړو چې مثلا موږ امن غواړو تنازلات ته، یو اوربند غواړو دلته یو موقت یو شی، که رښتیا موږ سوله غواړو
یعنی روغه جوړه غواړو. که روغه جوړه پروسه ده، هغه علمي بحث ده، هلته علمي فکري مکتب ده چې هغه داسې نه ده چې طرف کاغذ په سر باندې یو شی لاسلیک کړه، خیر ده ورته ته داسې وکړه داسې وکړه، یو څو نفره لاړ شي دا کار وکړي. دا لویه پروسه ده. د پروسه دغه د امضا کول یا ناسته شروع ده. مهاراج صاحب، د ترکیې د ناستې نه ستاسې تعریف څه دی؟ څه ډول یو ناسته ده؟ څه پکې بحث کېږي او موخه یې څه ده؟ که څه د امریکا د لوري وي یا څه د ترکیې د لوري وي یا څه د داخلو هېوادونو د لوري وي، په څه موخه راغوښتل شوې دغه ناسته که ترسره شي؟ دا د بهرنیانو خپل پالیسیانې دي، خپل پالیسیان بهرنیانو مخکې جوړې کړي دي. هغوی پالیسیانو تغییر ورکوي، خپلې موخې لري، خپل اهداف لري، هر څه د هغوی په لاس کې دا پروګرام مخې ته وړي. اوس ما همدا خبره اوس کوله، ادامه مې ورکوله چې مثلا موږ ووایو چې دغه کار دغه سره چې تاسو یاده کړله دا د چا په لاس جوړه شوې ده. آیا دا خلک مشروعیت له چا نه اخلي؟ مشروعیت له خپلو ځانو نه، له زور نه، له ښکېلاک نه اخلي او که د ملت نه اخلي. ملت ذهنیت په دې کې شته، ملت به دا جوړه کړې وای خلکو ته سوله راولي، او که دوی چې صاحب د جمعیت نفر دي، د فلاني نفر دي 15 او 10 او 15 هغه خپل منځ کې سره لکه بون غوندې کېنو تقسیمات وکړه، دا خو بیا نه سوله راوړي نه کوي. دا داسې کاري چې افغانستان اشغال ده او د یو بهرنیان دي، یو کورنۍ اشغال ده. کورنۍ اشغال د هغوی کادونه روزل سوي ګوډاګیانو ته کېنولي دي، په دوی باندې هره فیصله هره پرېکړه واک هم دوی ته ورکوي، کله وزیر، کله معیني، کله والي، کله فلانی، چې سرنوشت باندې لوبې کېږي. بیا همدغه ټیکهداران روان دي، سرنوشت دوی طرف د قضیې دي. طرف د قضیه نشي کولی چې مثلا په سولې کار واخلي. مثال په توګه سوله ماله پروسه ده. آیا په دې کې به شوي چې د غصې مځکې لیست باید جوړ سي او حق حقدار ته باید ورکړل سي؟ آیا دې کې به شوي دغه بیلیونونه روپۍ چې راغله دي بېرته وویستل سوې بهر ملکو ته؟ سیګار پې خبر ده، د سیمې استخبارات پې خبر دي، دا بېرته راوړل کېږي. آیا دلته به شوي چې جرایم د جنگ مجرمین باید محکمه سي؟ آیا دې کې به شوي داسې یو عادلانه محکمه د ملګرو ملتو د نظارت لاندې جوړه سي چې حق الاب څوک تقاضا لري په چا تجاوز شوی، د چا پلار مړ شوی، د چا مور ورور مړ شوی ده، دا چاته محکمې ته لاړ شي؟ آیا روغه جوړه همداسې کېږي؟ فکر کوئ دغه مسایل چې تاسو یاد کړ دا باید مخکې له مخکې یعنې ستاسو په باور چې په طرحې کې راټول شوی وای؟ بالکل دا سوله کې ټول مسایل څه کې ګوره دا خور یاده کړه د ښځو حقوق دلته معلولین دي، معیوب ناسته دلته وایي څه وایي؟ وایي ټول هغه اتباعو ته حقوق مسایل ورکول کېږي. نه داسې نه ده، یو خاص حقوق لري، یتیم ډېر حقوق لري، معلول ډېر حقوق لري. مثلا یو معلول ته وایي ځئ رایګیري ته لاړ شئ، زمزم هغه ځئ، آیا ویلچیر نه ورکوي هغه ته چې لاړ شي؟ په مکتب کې هغه ته خاص حقوق نشته، کونډه دلته موجوده ده، خلک بې پلاره سوي دي، بې موره سوي، بې کوره سوي دي. دلته دا مسایل به ټول وسنجول سي. دغه پوډریانو ته مثلا دوی ته څه ورکول کېږي، څه حقوق، څه امتیازات لري؟ د معرف په بخش کې څه کار کول پکار دي، د زراعت بخش کې څه کار پکار ده، د ګاونډیانو سره توضیح سوي دي. وایي چې ګاونډیانو سره رابط وساته. بعضې ګاونډیانو سره موږ مشکلات لرو، ایران سره د اوبو مسله لرو، پاکستان سره د پښتونستان مسله لرو. دا مسایل به ټول وسنجول سي. که نه داسې خو دا خو ناکامې جرګې دي. یو جرګه به دوه رقمه وي د موږ په پښتنو په افغانانو کې. یو به کامیاب اوس حق به حقدار ته ورکړي، حق به ورکړي فلانی دیوال یې چاپه کړی، دیوال دې فلاني جوړ کړه. یو به دا صاحب کې به راسره خیر د صاحب ملا صاحب وایي، ملک صاحب وایي اوس درته کوو پوه تولیږو ډوډۍ وکړئ دا وکړئ. د سړي به اوږده په زړه کې وه. دا خو د سړي کې څو دا خلک راغله د ملت په سر باندې 20 کاله 40 کاله دوی خلک الله کړه. اوس کې یوه طرحه جوړېږي مهاراج صاحب، که د ترکیې د ناستې لپاره یا طالب سره د هوکړې لپاره یوه طرحه چمتو کېږي، په کوم میکانیزم باید چمتو شي؟ څوک یې باید جوړه کړي؟ که تاسې وایئ چې دغه کسانو چې طرحه جوړه کړې دوی د ملت استازي بخښنه غواړم جوړه شوې ده. 9 دانې مادې دوی ته جوړې کړي د نظم ډسپلین لپاره چې دوی خپل منځو کې سره بل ونه خوري، جګړه ونه کړي، ځکه دوی خو متقاسمې ډلې دي. هلته چې کېناست یو ډله ورته وایي که ما مقاومت کړی، نو بله ورته مجبور ورته وایي چې شر او فساد غلی کېنه. دغه الفاظ لپاره دغه استعمال ځکه دا قطر کې دا وسوله د طالبانو سره چې کله موږ غږېدو همدا خبره یې وکړله، وایي چې کېناست اوله خبره د دوی له خولې نه الفاظو نه د جنګ اعلانېدله. دا غلط او خپل طالبانو باید احتیاط وکړي. باید هغوی هم ځان سره طرح جوړه کړي، احتیاط ځان ته هغه وایي. بعضې مسایل ستاسې مثلا هغوی هم ادا کوي چې تاسو هم خشونت کړی، په موږ هم بمبارد کړی ده، بعضې مسایل کړي. دوی هم وایي او واقعیت هم وایي چې هغوی هم راغلي انتحاري کړي دي، ښار یې وران کړی ده، خلک یې وژلي دي. دواړه خوا داسې لري چې بې ګناه ملت ته ملت باید لاړ شي. هلته سولو کې درېمګړی کس باید کښېني. سولو کې دغه ټول مسایل د افغانستان باید راوغوښتل شي. دوی خو طرح نه لري، بښنه غواړم، که طرح وایي دوی به د 20 کالو کې سوله کړې وای، یا دغه یو کال چې یو کال زیات له فبروري تر اوسه پورې دوی به طرح جوړه کړې وای. ځکه بهرنیانو طرح ده
همغوی ته ګوري متاسفانه بیرته راګرځم تاسو ته. غلام تربیه شوي دي. خیلی کور واده. آقای دکتر وزیر خوش آمدید. شما هم به برنامه پرسش مطرح بسازم. نشست ترکیه مهم خوانده میشه. فکر میکنین طرف ها این نشست مهم گرفتن، اهمیت داره برش؟ آماده میبینین طرف ها را به نشست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما بعد، قبل از همه حلول ماه مبارک رمضان که انشاءالله فردا آغاز میشه، به همه ملت افغانستان، به شما جناب وکیل است و بینندگان محترم تلویزیون ملی تبریک و تهنیت عرض میکنم. از بارگاه الله متعال صدا دارم که این ماه را ماه خیر، برکت، تقوا، عبادت، صلح، آرامش و آتش بس برای ملت مسلمان افغانستان بگردارد. با استفاده از تریبیون شما این تقاضا را میکنم، همان گونه که اتحاد جهانی علمای مسلمان از هر دو طرف جنگ به نام خداوند خواسته است از هم حکومت و هم حرکت طالبان که در ماه مبارک رمضان آتش بس بکنند و بگذارند مردم افغانستان در فضای آرام حداقل در این ماه با آسانی روزه بگیرند و عبادت بکنند و تراویح بگذارند و عباداتشان را ادا بکنند. امیدوار هستم که طرفای درگیر جنگ این صدای ملت افغانستان را، حتی صدای اتحادیه جهانی علمای مسلمان را که بیشتر از 20,000 عضو سرتاسر جهان دارد، علمای بزرگ جهان در اسلام عضویت دارند، بشنوند و با آن عمل بکنند. نشست ترکیه نه تنها مهم است بلکه یک فرصت بسیار مهم است که برای قطع جنگ و پایان جنگ و پایان بحران و آوردن صلح، تلاش برای صلح فراهم آمده است. بنابراین این نشست مهم است. ممکن است بعضی جهت‌ها این نشست را جدی نگیرند و با آن به گونه فرصت های دیگری که ضایع شده است تعامل بکنند، مگر حقیقت این است که این نشست مهم است، جدی است، در نشو ساز است و مهم این است که ما اگر مهم نباشد هم ما باید آن را مهم بسازیم. برای اینکه صلح نیازی برای مردم افغانستان، همان گونه که ما با اکسیژن و آب و غذا نیاز داریم، با همان گونه این ملت مستضعف، محروم، بیچاره، جنگ زده، فقیر، کرونا زده، این ملت به صلح نیاز دارد و اگر فرصتی نباشد ما باید فرصت ایجاد بکنیم، فرصت باید بسازیم و با مسئولیت در قبال ملت از این فرصت استفاده بکنیم. و من گمان میکنم که ولی این فرصت خارجیان حداقل در ظاهر این فرصت را برای ما فراهم کردند. ایالات متحده آمریکا بعد از آن که طرف جنگ در افغانستان بود، اشغالگر بود، این کشور را اشغال نظامی کرده بود و همه چیز این کشور را به دست داشت، در طول 20 سال به قتل و کشتار مردم افغانستان و بمبارد مردم افغانستان دست میزد و در ویرانی ها و فساد گسترده ای که امروز جریان دارد در افغانستان، در حکومت ناکار و ناکامی که امروز وجود دارد، امریکا دست دارد. مگر خوشبختانه ایالات متحده آمریکا با امروز حداقل در ظاهر حرف صلح میزند و تلاش میکند تا از باطلاق افغانستان نیروهای خود را بکشد و حداقل زمینه را برای گفتگو میان افغانان مساعد بسازد. ما افغان ها باید بیشتر به گذشته نبینیم، بیشتر به امروز و فردا ببینیم و از این فرصت استفاده بکنیم. درست، یعنی میگه به هر دلیل که از آمریکا دیگر میخواین یقینا آمریکا، چون آمریکا در راسترین جنگ تاریخ خود را در افغانستان آنگونه که میخواست به نتیجه برسد نرسیده است. بنابراین آمریکا میخواهد از باطلاق افغانستان خود را بیرون بکشد. لیکن مهم این است که بعد از رفتن آمریکا از افغانستان این سرزمین و کشور بار دیگر شاهد انارشیسم، جنگ، کشتار، وحشت و خشونت نباشد و ملت افغانستان نفس براحت بکشد. چیزی مهمتر از آن این است آقای نوری که نظام سقوط نکند، یعنی ادارات دولت سقوط نکند، نظام‌های نیروهای امنیتی به جا و پاشان نشود، از هم پراگنده نشود، سیستم دولتی براماند، مؤسسات به جای خود باقی بماند و خدا نخواسته انارشیسم و بی نظامی و بی دولتی بار دیگر بر افغانستان مستولی و چیره نشود. چه زمینه مساعد می‌سازد این مواردی که شما اشاره کردید؟ ببینید، اگر ما از این فرصت‌های صلح استفاده نکنیم، اگر هر حکومت افغانستان سپیدار حداقل در این جهت، رهبران شخصیت سیاسی افغانستان در این سوی خط و همچنان حرکت طالبان در آن سوی خط مسئولانه و با حس وطن دوستی با این وضعیت، با کنفرانس استانبول که قرار است ممکن است تاخیر شود، اگر ممکن است در 27 عمل دایر شود، تاخیر به هر صورت کنفرانس دایر میشود، با چند روز تاخیر یا تقدیم مشکل نیست. اگر با این فرصت به گونه مسئولانه
تعامل نکنند. من گمان میکنم این فرصت از دست می رود. اگر این فرصت از دست رفت، مانند فرصت هایی که از 2-3 سال قبل مساعد شده بود، افغانستان شاهد جنگ میشد. برای این که آقای نوری ما متاسفانه از 2 گزینه بیشتر نداریم. یا به سوی صلح می رویم، به سوی ثبات سیاسی می رویم، به سوی استقرار می رویم، با استفاده از اشتباهات گذشته به طرف آینده مثبت می رویم، یا به سوی جنگ می رویم. و متاسفانه من میخوام برای شما بگویم، از تلویزیون ملی، تلویزیون همه مردم افغانستان میخوام این عرض بکنم که اگر خدا نخواسته ما به سوی صلح نرفتیم و اطراف 2 طرف جنگ و هم اطراف دیگر با بهانه تراشی و ایجاد مشکلات موانع ایجاد بکنند بر فرارای صلح، ما به سوی یک جنگ خونین و خطرناک خواهیم رفت که خدا نخواسته بقای افغانستان من حیث یک کشور در معرض سوال خواهد بود و شاید ما این زمانه را دیگر نداشته باشیم که روی در یک میزگرد تلویزیونی با هم بنشینیم و صحبت بکنیم. صلح بر جنگ هم خطرناک است اگر شکست بخورد. یعنی اگر این فرصت استفاده نشد، ممکن است این یک فرصت باشد و ما فرصت های کمتری دیگر داشته باشیم. بنا از این استفاده شد. به خاطر اطلاعات من این را میرساند که ایالات متحده آمریکا تلاش دارد که به هر نحوی که شده این نشست برگزار شود. آقای خلیزاد امروز در کابل بود، کابل را ترک گفت و حکومت ترکیه نیز تلاش دارد که در صورت میزبان این مذاکرات باشد که احساس کند که این مذاکرات نتیجه بخش است. و همچنان مگر اگر در این نشست حکومت از اینجا با طرح رفت که بر انتخابات زود هنگام و چیزهای از این قبیل اصرار کرد، این نه طرف قبول حرکت طالبان طرف مقابل واقع می شود و نه در طرف قبول شخصیت های سیاسی و احزاب مطرح و سیاستمداران در جنگ صلح افغانستان. بنابراین اگر قرار بر این شد که اصرار بکند، این یک تلاش خواهد بود برای سبوتاژ و ناکامی این کنفرانس مذاکرات و ممکن است این منتج شود یا اینکه هیئت افغانستان، هیئتی که از اینجا می رود، یا از این طرح حکومت ریاست جمهوری دفاع میکند که منتج می شود با ناکامی کنفرانس و یا اینکه هیئت منقسم می شود، تقسیم می شود که بعضی از طرح حکومت حمایت میکنند و بعضی مخالفت آن. این احتمال نیز وجود دارد که شورای عالی مصالحه، رهبر شورای عالی مصالحه دکتر عبدالله به حیث امین تکلیف بکنند، این احتمال نیز وجود دارد. بعضی تحلیل‌ها این را میرسانند که ممکن است اگر اختلاف میان امریکا و عکس واقع شود، شورای مصالحه جانب امریکا را میگیرد، مثل که همان گونه قبلا ثابت شده است. بنابراین ممکن است که این به حیث مرجعی که در چیزی که توافقنامه سیاسی آمده است، به حیث آخرین مرجع اعلای صلح در افغانستان این چیز را امضا کند که در آن صورت این مجرد میشه به تضعیف وضعیت در کابل. بنابراین خوب است که همه اطراف با یک دید مثبت به کنفرانس بروند، از این فرصت استفاده شود و ما به سوی صلح برویم تا حداقل ملت افغانستان بیشتر از این در رنج و عذاب نکشد. سپاسگزار. وکیل صاحب، د استانبول ناسته که جوړیږي موفقیت د چا پورې تړلی دی یا د څه شي پورې تړلی دی؟ طالب پورې تړلی دی، حکومت پورې، امریکا پورې، یا په ټوله کې نور نړیوالې ټولنې پورې، که نه ځینې موارد دي چې ورباندې ټاکنې دي په دې برخه کې؟ زما په اند باندې چې زموږ مسله صرف د افغانستان مسله نه دی او د دې جنګ شاته ډېر لاسونه موجود دي. موفقیت به هم د حکومت افغانستان د خلکو د منطقي او فرامنطقوي موفقیت به وي، ځکه چې کوم جنګ چې په افغانستان کې روان دی دې کې صرف افغانان متضرره نه دي. صحیح ده چې موږ به هغه د اول خط قربانیان به موږ یو، اما دا مطمئنه اوسئ چې په دې کې امریکا ته هم ضرر دی، په دې کې مثلا اروپایي نړۍ ته هم ضرر دی، په دې کې د منطقي ملکونو ته که چین دی، که روس دی، که هر څوک دوی ټول ته ضرر ده، او که پاکستان پوه شي دوی ته ټول نه زیات ضرر دوی ته هم متوجه دي. خو متاسفانه چې کله چې استخباراتي کړۍ او فوجیان دوی مملکت بهرنی سیاست ټاکي، خو نتیجه به یا پایله به همدغه وي، جنګونه به دوام لري او دوی فکر کوي چې دا یوازینۍ ګزینه ده چې څنګه کولی شي چې خپل منطقوي مسایل د دې لارې نه حل کړي. نو که چیرې دغه د ترکیې نشست یا دغه پروسه بریالي شي، مطمئن اوسئ چې ګټه به زموږ نه زیاته به زموږ منطقې ته به رسېږي او دا ګټه ټولو پورې مرتبطه ده. ای کاش د ټولو دنیا پوه سي، خصوصا امریکا چې دغه نیابتي جنګ چې په افغانستان کې روان ده، زیاتره یو داسې نه ده چې صرف هغوی اختلاف مثلا هغه له حکومت سره دی،
ایران خپله په دې جنګ کې دخیل د تمویل کوي، امکانات برابروي، پاکستان خپل مشکلات لري، په همدې رنګه چین دی که روس ده، نور ممالک دي. یعنې مختلف ابعاد لري دا جنګ. نو کله که دا جنګ پای ته ورسېږي زه فکر کوم چې دا ګټه به ټولو ته رسېږي. همدغه چمتووالي ته په کتو باندې او دغه د سیمې او نړۍ حرکتو ته په کتو همدغه هېوادونه آماده شوي دي چې نور جګړه پای ته ورسېږي؟ مهم همدا ده چې غواړم یو خبره وکړم چې د ترکیې کې یو خو زموږ خپلمنځي اختلافات یو د 20 طرحو، 10 طرحو، 3 طرحو، 15 ارڅو طرحه دي چې متاسفانه چې د افغانستان سیاسي صف د خپل تنظیمي ګټې او خپل ګروپي ګټو ته په نظر کې نیولې د افغانستان موقف په بین‌المللي کنفرانسو کې دوی تضعیفوي. که چیرې واقعا د افغانستان د 3 طرحه د واقعا شرمناکه ده، د موږ وضعیت ډېر ضعیفه ښوي. دا رهبران قابل د بخشش نه دي که هغه حزب اسلامي دا کار وکړي که هغه جمعیت اسلامي دا کار وکړي. دا دوی ته به د یو تاریخي هغه به پاتې شي چې دوی به دا کارونه کوي. ټولو نه مهمه مسله دا ده چې خو موږ خپلمنځي هغه ده چې خپل موقف څنګه پیاوړی کړو، په یو خط باندې ودرېږو تر څو پر یو قوي موقف نه لاړ سو او دفاع وکړو، ځکه چې د افغانستان بقا او ثبات مهمتره ده له شخصي او تنظیمي او شخصي اختلافات چې که څوک رئیس جمهور سره لري که بل چا سره لري. مهمه مسله دا ده که چیرې امریکا واقعا وتوانېږي منطقه دې ته قانع کړي، ځکه چې د بهرنیو اجماع په دې ختم د جنګ او راستل د سولې کې ډېر مهمه ده. که امریکا په دې باندې وتوانېږي چې واقعا ډاډ ورکړي روس ته، که هغه ایران دی، که هغه چین دی، همدارنګه پاکستان، هر یو د امریکې له موجودیت دلته تشویش لري، نگرانه دي، شخصي ګټې دي، منطقوي دي، د بین‌المللي شرکاو دي، کار شي یو مشترک یو موضوع موجوده دلته ده. تاسو به خبر نه یاست چې په شروع کې زه نه پوهېږم چې دا مسله څومره پورې حل سوله. پاکستان چې کله پوه سي انځي ترکیې ته هغه چې زه بیا نه یم په دې نشست کې. یعنې دوی هغه خپله اختلاف کې د کشمیر په موضوع باندې لري، غواړي چې د افغانستان له ادرسه یا د افغانستان د بین‌المللي کنفرانسونو پلاتفورم دوی د خپل موضوعات مخته بوځي. نو د امریکا زما په نظر باندې ډېر هغه فرمایشي ظاهري نشستونه لکه ماسکو کې چې اوس دا مهمه نه ده. که چیرې امریکا په دې باندې وتوانېږي په جګه سطحه باندې د دغه منطقې سیاسي کې دخیله کړي او دې تفاهم ته ورسېږي چې نور که پاکستان نور د جنګ تمویل نه کړي او لاس تر مخه مطمئنه اوسئ چې بیا موږ یو نتیجې ته رسېږو. یعنې منطقوي سیاسي اجماع د امریکا په فشار که هغه تطمیع کېږي، که هغه ورباندې تهدیدوي، تعزیرات وضع کوي، هغه شی دغه د دوی کار ده. که چیرې سیاسي دغه لوی مهمه مطرح ممالک په دې تصمیم ورسي چې افغانستان کې باید امن راسي، امن راسي. یو مثلا مخکې بله یاده کړه وکیله صاحب، که امریکا فکر وکړي چې دغه سیمه قانع کړي دې ته چې په افغانستان کې د صادقانه مرسته وکړي، هغه مسله چې تاسو یاده کړه که 2-3 طرحو سره سي، ځینې سیاسي ګوندونو ویلي چې دوی خپله طرحه لري، که هر څنګه نړیوال کوښښونه وکړي او دلته بیا دغه څو لاسه وسي، کورنۍ اجماع نه وي، بیا سوله پایله ورکوي؟ نه خیر نه، د موږ موقف بیا ډېر ضعیفه کېږي او بیا وغواړي که ونه غواړي بیا د طالبان موقف پورته ځي. نو زموږ انتظار ده چې هم طالبان د افغانستان د خلکو غوښتنو ته غوږ کېږدي او همدارنګه دغه تنظیمونه چې 40 کاله افغانستان ویښول او لوټ کړه او ورانې کړه، نور د افغانستان نه لاس واخلي، د افغانستان د بقا او د ثبات لپاره باید خپل شخصي تنظیمي اختلافات یو طرف ته پرېږدي او په یو اجماع د سره ورسېږي تر څو پورې موږ یوه طرحه بله لوی لاس دا کار کېږي چې طالبانو موقف قوي شي، یوه طرحه جوړه نه شي. زما په اند باندې اصل یو خو دوی ملي رهبران دي، یو امریکا باید په دې اشتباه کې ونه اوسېږي چې دوی کولی شي صرف دوی تصمیم ګیرنده د افغانستان د راتلونکي دپاره اوسي په هیڅ صورت. تاسو خپل تنظیمونه وګوره، ټوټه سلسله شاخو باندې تبدیله شو هر یو، ځکه چې د افغانستان د خلکو وینې اوس بې ګناه توی شوي، زه فکر کوم چې پایله به هر یو ته ډېر هغه وي. دلته ډېر لاسونه لیبل کېږي. ته فکر کوې چې د دوی دا رقم چې تعمیرونه آبادوي، دا رقم چې مثلا دوی خپل سیاسي فعالیتونه دوام ورکوي، دا پیسې له کومه شولې؟ دا پیسې له کومه شولې؟ باید موږ مطمئن اوسو چې بهرنیان شته ده چې په دلته لاسلوي خپل ګوډاګیان دلته روزي او دا مهمه نه ده. اما ایکار چې بالاخره دوی د افغانستان نور لاس واخلي خدمت خو نه ورته کوي او څومره کولی شي پروسه زیانمنه کړي، کاملا زیانمنوي. او دوی باید د افغانستان خلک باید نور راویښ سي، راپورته سي، راجیږ سي او ورته چې بس ته زما نمایندګي نشي کولی، که ترکیې ته ځي که هر چېرته ځي، افغانستان خلک باید تصمیم ونیسي او د افغانستان مېرمنې د خپل حق غواړي. که هغه فعلي حکومت نه وي، که له بل چا نه وي، که له امریکا نه وي، هېڅوک نشي کولی چې وایي چې دا مېرمنه د ترکیې ته نه ځي، دا دې نه ځي. ته چې کاره یې د افغانستان تصمیم د افغانستان د مېرمن تصمیم تاسې موږ ته نیسئ. په څه دلیل باندې تاسې سیاسي ښځې مانعت کوي چې هغه دې نه ځي ترکیې ته؟ دا یوه لویه اندېښنه ده افغان مېرمنو سره. د اوس نه فکر کوي د حذف پروسه شروع شوې؟ بله
دوی څه غواړي خودسرانه اوس غواړي چې فکر کوي چې هر څومره قوي مېرمنې باید دوی غږ ترکیې پورې ونه رسېږي له دې نه تشویش لري چې ما باید د طالبان او د خپل راتګ نه انکار وکړي چې کله چې ډېرې قوي مېرمنې هلته لاړې سي او یا کېدای شي بینالمللي دومره توجه واخلي چې بیا د پروسې کې یو څه هغه ورسي ځکه چې نور افغانه ښځه په خپله حقونو باندې نور هغه نشي کولی په اصطلاح په انګلیسي باندې څه ورته وایي کمپرومایز نشي کولی نه پوهېږم معامله نشي کولی دا د افغاني ښځې حق ده چې په سیاست کې اوسېږي دا د افغاني ښځې حق ده چې اقتصادي فعالیتونه ولري دا د افغاني ښځې حق ده چې اجتماعي فعالیتونه ولري نور په هیڅ سیستم په هیڅ دین په هیڅ قانون کې ښځه محدوده نه ده دا چې افغاني قوانین چې دوی خود ساخته دوی موږ ته جوړ کړي دي او غواړي چې یو ځل بیا همدغسې برخورد چې تاسې ویلې وکیله صاحب ولې کېږي امریکا د افغانستان مسلې ته ګوري د خپل معاملې ته طالبانو سره یا هوکړې ته طالبانو سره دغه مسله اساسي طالبان یې غواړي که نه په دولت کې ضعف اشتباه ده چې موږ فکر کوو چې خلیلزاد د افغانستان لپاره کار کوي خلیلزاد د امریکا د ګټو لپاره او باید هم چې وکړي موږ باید خپل ګټو خپل ساتنه وکړو موږ خپل ګټې باید خوندي وساتو زموږ اشتباه ده چې همیشه فکر کوو چې تر خلیلزاد موږ لپاره څه تصامیم نیسي موږ منظور دولت دی په مجموع کې موږ هر یو فکر کوو که باش که خلیلزاد چی میگه باش که امریکا چی میخواه راځئ چې باید موږ په دې باندې ورسېږو چې موږ څه غواړو دا مهمه ده نو زه کوم چې د افغان ښځه خپل ځان لپاره خپل خبرې کوي خپل تصمیم به په خپله نیسي هېڅوک د افغان مېرمنو نمایندګي نشي کولی نو هیله مې همدا له کوربه له نورو کسان چې په دې پروسه کې شریک دي د دې معنی کېږئ مه چې افغانه ښځه د حق نه لري چې ترکیې پورې دې ولاړه خیر اوسې کورودن مارج صاحب دغه د څو طرحو مسله چې اوس راپورته کېږي ویل کېږي ځینې ګوندونه په خپلو طرحو سره ځي دغه مسله هغه څو طرحې چې کمیټې توحید کړي دي طرحې سره ځي په کنفرانس کې کومو طرحو ته کتل کېږي هغه طرحه ته چې د ملي روغې جوړې لخوا وړاندې کېږي یا ګوندونه که طرحه وړاندې کوي او همدغه مسله څومره کولی شي نشست یا د غونډه د خنډ و ځنډ سره مخ کړي مننه ګورې یو اصلي خبره دا ده کله چې یو سوله کېږي په ټوله دنیا کې دا رواج ده او دا عرف ده هم سیاسي عرف ده هم ټولنیز عرف ده لومړی یو کمیسیون جوړېږي یا حتی انسټیټیوټ جوړېږي دی کې پوه خلک کارشناس خلک کیني علل او عامل او سبب د جګړې تشخیصوي اول دې ته یو ډایګنوز ورکوي چې علل او عامل د دغه جګړې څه شی ده دغه د راتګ د بهرنیانو څه شی ده دغه هدفي وژنې دي دغه عام وګړي وژل دي او دا مسله دا ټول راسپېړي دوی عامل پیدا کوي بیا تشخیصوي کله چې تشخیص دې ته بیا لاره د حل پیدا کېږي د حل لار راوځي ملت سره شریکوي ملت ته وایي چې داسې مشکلات شته تاسې په دې کې څه وایي بیا جوړېږي کله چې یو ډاکټر مریض تشخیص نه کړي یو ناروغ دی دغه رنځ هغه ته دوا نشي ورکولی دا چې په خپل سر باندې یو بوجي انټيبیوټیک ورکړي هغه باندې څه فایده ورته نه کوي حتی قضا کې که چېرې ته جرم د جرم عوامل پیدا نه کړې علت یې ونه ګورې ونه څېړل سي ریښې ته لا نه سي مرتکب ته سزا ورکول غیر عادلانه دي نو دغه طرز چې تاسې وایه دا تقریبا د یو کال او څو میاشتې کېږي د افغانستان دپاره صحیح دوستان ویلې بهترین فرصت ده حتی د ترامپ په وخت کې بهترین فرصت دواړه غاړو ته ورکړل شوی و هم طالب ته هم دولت افغانستان ته فرصت شته کارشناس نشته د کار د اهل خلک نشته تنها داسې هم نه ده چې موږ تنها رئیس جمهور له غاړه رانیولی ده او ټول خلکو خوله غټه وازه کړې دلته ګورئ مدني ټولنې دي نه پوهېږم دا ولې غلي دي په ټوله دنیا هېوادونو کې چې کله یو حرکت کېږي مدني ټولنې راوځي بینرونه جوړوي په سړکو کې ولاړې خواستې غواړي وایي دا شی موږ غواړو ملت هم راپورته کېږي داسې نه چې جنګ وکړي یا غلمغال وکړي یا چغې وکړي نورمال راجګي سړکو لارو د ځایو ته عام مزارو ځایو ته خپل خواستې په ډېر مشروع او ډېر په ارامه سوله ییزه فضا باندې وړاندې کوي حتی مربوطه سفارتونو د ځایو ته ورځي زموږ ټول خاموش ناستي دولتي چارواکي خو دا نور خلک نه پرېږدي مثلا د خورکۍ ویله چې نور خلک نشته دی کې نه پرېږدي په لوی لاس باندې بهرمېش کادرونه افغانانو ته قطعا اجازه نه چې ورسي همدغه یو څو محدود نفر دي دوی کینی هغه طرز چې چا ورکړی د هغه لږ زر کته پورته کړي بیا هلته ورځي که پلان رانړی بیا سبا زوی هلته ځي نو دا خو د افغانستان دپاره کوم امیدواري یا کومه سوله یا کوم شی امکان نه لري دا رقم دوی جوړ کړي دا وضعیت همدا رقم ده دغه طرز چې جوړه شوې د امریکا راوړې ده مخکې دا کیدای شي د ملت په ګټه وي د ملت په ګټه په دې ځکه وینه د ملت تویږي نه د تعلیم مړ کېږي بچی مړ کېږي نه د چارواکو دغه د ملت په ګټه په دې ځکه دولت تړن لري که دوی تړن لري همدا خپل غنایم تقسیمول دي مارج صاحب یو مسله بله چې دلته مهمه دغه ده چې تاسې وایئ چې د امریکا طرحه د بهرنۍ طرحه که دغه مسله وي خو بیا ټول ګوندونه او دغه ملي روغې جوړې عالي شورا او حکومت به ټول یوه طرحه وړاندې کړې وه ولې تاسې ګورئ چې ځینې ګوندونه وایي موږ ځان ته طرحه لرو دا دوی ته وظیفه ورکړل شوې صفا سړی واقعیت ته ملت ته سړی خبره وکړي
وظیفه ورکړل شوې ده، ته به دغه جوړې، ته به دا جوړې، ته به هغه کې، ته به دا کې، ته به لاریون کې، ته به مخالفت کې، ته به وایي زه ځم، ته به وایي نه ځم. دا ټول دا خبرې دي چې همغه یو هدایت ورکول کېږي چې زمینه مساعد شي، عیني و ذهني شرایط مساعد شي، بستر ورشي عکاسي طرح ته. دا دغه مسله دغه جګړې مګړې چې زور اخلي هم د امتیاز لپاره دي، هم بعضې نور مخې لري. یو مخ یې همدا چې د ملت ذهنیت ته جوړ کړي چې یو تغییر او تبدیل په دې کې راسي. اول تاسو ګورئ د موږ په خپله دننه په هېواد کې یو ادرس خو د سولې موږ نه لرو، تقریبا 6 ادرسه د سولې دي. شورای عالی صلح یو ادرس ده، وزیر دولت د امور صلح بل ده، کمیسیون صلح بل ده، نه پیږم وزیر دولت د امور صلح بل ده، مشاورت بل، آیت صلح بل ده. دا ګډوډ دا خپله موږ دغه ګډوډي حالت جوړ کړی ده. منځ کې اتفاق نشته، وحدت نشته. د دې لپاره چې هر څوک د بهرنیانو ګټو ته ژمن دي، هغوی دلته کېنولي دي. که داسې نه وای اوس به پاک خلک، کارشناس خلک، سم خلک به ناست محترم به جوړه کړې وه، مسلکي خلکو ته به ورکړې دا طرح جوړه سوې وای. هغه خلکو چې له بونه راغله ناکامه پروسه تر نه پورې ویوړله، جګړه وه، هغه وه. دا خو نه معلومه خبر ده چې بهرنیان به په ګټه ده. بهرنیان خپله موخه لري، خپل بار کموي، خپل بار سپکوي، مسؤلیت نورو ته اچوي. لکه د 2006 کال تاسو ما ته راوکړئ امریکا په جنګ کې جګړه کړې ده، که کوم امریکایي چا ویشتلی یا کوم په اوږده باندې هغه جدا خبره ده، دوی جګړه نه ده کړې. اوس هم ځي خپل عسکر هم کموي، خپل مصارف هم کموي، خپل هغه کموي، مسؤلیت نورو ته اچوي. دلته نورې لوبې شروع شوي دي. روسیه راغلې ده، مسله اوس یې مداخله په دې کار کړې ده. د شانګهای مسله ده، هلته چین تللی ده، له ایران سره پروتوکولونه کړي دي، S-500 او 400 هغه میزایلونه قراردادونه سره شوي دي. په څه نومېږي په چابهار کې اوس هلته سرمایه ګزاري شوې ده، په بندر کې ګوادر یې وخته سرمایه ګزاري کړی و، له پاکستان سره پروتوکول امضا شوي دي. دغه لوبې ته کتلو باندې افغانستان متاسفانه چې نه له خپل کادرونه استفاده کوی شي، نه له دغه سیاسي بحران استفاده کوی شي، نه له خپلو استراتیژي نقطې نه ګټه پورته کوی شي. په خپل منځو کې نښتي دي او دغه خنډونه، دغه مشکلات د بهر نه ورته جوړېږي، جوړ شوي دي. دغه اختلافي حکومتونه دا مسایل دغه راځي. خیر سکور آدم. آقای دکتر وزین وقتی میگن چند طرح مطرح میشه در داخل جمهوریت، هنوز نهایی هم نشده ولی احزاب گفتن ما با طرح خود میریم. جمهوریت از هر کس میتونه صدای خود بلند میکنه، طرح داشته باشه یا ناماهنگی و نبود اجماع ملی؟ اول میخوام اینو تصحیح بکنم که گمان میکنم دیگر جمهوریتی وجود ندارد. جمهوریتی که اساس آن انتخابات است و این انتخابات بار بار مبنی بر جنگکاری و تقلب گسترده و قانون شکنی باشد. شما چگونه از جمهوریت حرف بزنید؟ جمهوریتی که باید نهادهای آن بر اساس قانون اساسی که بنیاد و اساس همه چیز را میسازد بار بار نقض شده باشد و دو حکومتی که حکومت وحدت ملی و حکومتی که اکنون وجود دارد متاسفانه هر دو حکومت در مخالفت صریح و واضح با قانون اساسی تشکیل شدند. جمهوریتی که نهادهای دولت روز به روز تضعیف می شوند و قدرت در یک دست و در یک اتاق جمع می شود. جمهوریت اساسش توزیع قدرت است، توزیع صلاحیت ها است. متاسفانه من گمان می کنم که از جمهوریت تنها یک نام باقی مانده است و اسم باقی مانده است. یک چیز است بدیلش موجود است. بنان خوب است که اگر ما چیزها را با نامه دقیق خوان مسما بسازیم، این مجموعه‌ای است که به نام جمهوریت در ارگ حکومت می کنند و مجموعه منزوی از ملت و مردم بریده، مجموعه که هیچ دستاورد مثبت ملموس برای ملت افغانستان در عرصه حکومتداری خوب، در عرصه تحکیم نهادها، در عرصه مردم سالاری، در عرصه رفع تبعیض و بی‌عدالتی متاسفانه در حفاظت از قانون اساسی که بر آرای آن سوگند یاد کردن ندارند. بنان سخن گفتن از جمهوریت من گمان میکنم که زیاد دقیق نیست. به هر حال من این را میخواهم که متاسفانه آنچه که این حکومت و آنانی که در رأس این حکومت قرار دارند متاسفانه برای بقا و استمرار قوت حکومت خود و آنچه که در دست دارند و متاسفانه اینها تلاش کردند تا از 3 سال به این طرف هر فرصتی را که برای صلح ایجاد شده است سبوتاژ بکنند. بنابراین مهمترین سبوتاژ این است که شما بعد از 3 سال که سخن از صلح گفته می شود و حداقل
سال از یک سالی که این جریان شدت گرفته است، شما تا دیروز صاحب یک طرح نبودید و این طرح هم که شورای عالی مصالحه را کرده است، این طرح نیست، یک طرح نیست، مجموعه از طرح‌ها است. متاسفانه که این حکومت ارگ و سپیدار و مجموعه این حکومت کنونی دارند با طرح‌های متعدد و متفاوت و حتی متناقض و متصادم میخوان به ترکیه بروند که این شرم‌آور است برای مردم افغانستان. البته این که شورای مصالحه حکومت توانید طرح‌ها را توحید بکند، این یک گام مثبت، حداقل یک گام مثبت است که خوب شد که این کار شد. من آن را به یک گام مثبت می‌بینم اگر انسان منصف باشد. عرض من است که در چنین حکومتی که متاسفانه نتوانست، یا به دقیق‌تر بگویم که به احتمال قوی نخواست اجماع سیاسی ایجاد کند، محزن باشد، آغوش باشد، برای احزاب شخصیت‌های سیاسی در طول 2 سال اینها را با هم گرد بیاورد و با هم بنشینند و طرح‌ها را برای آینده افغانستان، مستقبل افغانستان، طرح مدون مکتوبی با تفصیلات و جزئیات برای خروج از بحران و رقم زدن سرنوشت افغانستان داشته باشد. متاسفانه این حکومت سیاسیون طرح نمیارن. چگونه نیاوردن؟ شما همه طرح، من در شورای عالی مصالحه نیستم، طرح جنبش ملی اسلامی، طرح حزب اسلامی، طرح جمعیت اسلامی، طرح جمعیت اصلاح، طرح فلان فلان الان همه اینها را من دارم. این نیاز نیست که شما طرح شورای عالی مصالحه شده. عرض میکنم شورای عالی مصالحه کارش چیز با این تشکیل عریض طویلی که صدها 800 میلیون افغانی هدیه بودجه دارد بر اساس بعضی گزارش‌ها و در حال حاضر این حال است برای این شورای عریض طویلی که غیر از مصرف کردن بودجه ملت فقیر و محروم افغانستان کار ندارد، بعد از 1 سال تاسیس تا دیروز طرح نداشت. ما این نیست که شما طرح را یک کس بیاید و در یک فایل و دوسیه بگذارد و در دوسیه و فایل گذاشته و خدمت شما تقدیم کند. این طرح نیست. اینها مردم کتاب میخوانند، ریسرچ میکنند، تحقیق میکنند. ضرور نیست که من طرح خود را به شورای عالی مصالحه تقدیم کنم با تشریفات که بفرمایید این طرح است. مهم این است که اینها چی کار دارند که طرح‌ها را به دست آوردن. شما صد فیسبوک بزنید، طرح تمام احزاب جهت‌ها، این طرح‌ها همه در فیسبوک در رسانه‌ها وجود دارند. استاد بنان این یک سخن گزاف و بیهوده است که کسی ادعا کند که یک شماره از احزاب طرح‌های خود را به شورای عالی مصالحه طرح نکردن. و کار این احزاب چیست؟ کار استخبارات چیست؟ مگر این استخبارات وظیفه ندارد که شماره پای من را بداند که وزین بوت شماره چند به پا میکند؟ این را میداند. این را میداند که من چی خوش دارم و چی میخورم و کجا سفر میکنم، همین من در کجا هستم. این استخبارات باید بداند و که میداند. این نمیتواند این دولت و حکومت که برود طرح‌ها را به دست بیاورد. عرض من این است که این دولت نمیخواهد، این اراده را ندارد. کل دولت نمیخواد، شورای عالی مصالحه حکومت هم در مجموع. عرض من این است که اگر به اون طرف نرویم، عرض من این است که صلح به نفع همه مردم افغانستان است. آن گروه هایی که در ساحه اشغال رشد کردند در این 20 سال هست بود ملت افغانستان را نه تنها خوردند بلکه مانند خون مکیدند و رشد کردند تا امروز متاسفانه داد میزنند و در مخالفت با صلح قرار دارند. سیاسیون بیرون از حکومت و داخل حکومت، نه تنها سیاسیون بلکه گروه های فشار. مثلا خانم کروخیل قبلا از نمایندگی زنان افغان داد سخن میگوید. اما میگم که نماینده زن افغان کیست؟ زن افغان محصل است، استاد است، دکتر است، طبیب است، نرس است، در خانه است. عرض من است که چند زن خانمی که یک چند مؤسسه دارند و خوب میدانند که چگونه جبههای مؤسسات بیرونی را بقفند و از طریق نمایندگی زن صاحب آرگاه و بارگاه و زندگی و موتر و سفارت و وزارت همه چیز شوند. اینها را کی نماینده زنان افغانستان تعیین کرده است؟ از کجا رای گرفتند؟ کی باید باشه نماینده زن از دید شما؟ برای این باید میکانیزم ایجاد شود. میکانیزم ایجاد شود که مردم افغانستان، دولت میکانیزم باشه که مردم زنان افغانستان، زنان دکتر، زنان معلم، زنان استاد، زنان دانشگاهی، زنان پانتونی، متعلمی، این زنان باید نماینده های خود انتخاب کنند. چند خانم پروژه‌ای با احترامی که با احترامی اجازه بدید، با احترامی که به همه خانم‌ها در افغانستان به شخصشون داریم، عرض من است که تعامل پروژه‌ای، تعامل NGO-ای، تعاملی که راه یافتن به دستگاه استخباراتی که از آنها پول گرفته شود به نام زن افغانستان تجارت صورت بگیرد، این زنان قطعا نمایندگان زنان افغانستان نیستند و از زن افغان و مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کنند. قبل از اینکه این خانم‌ها بانوان محترم در دیگران بکوبند، لطفاً دیده به خود داشته باشند در طول 20 سال این خانم ها به زنان افغانستان چی تقدیم کردن؟ بسیار تشکر. بگذارید خانم کروخی جواب بده. من میگم میخوام که برای اینکه من انتظار نداشتم که آقای وزین در میزی که خودم شش میره به جرأت گپ بزنه. اول اجازه بدید احترام بگذارم به خانمی که کل عمر خود برای زن افغان کار کنه. شما حق این رقم تبصره نداره. یکی این احزاب
وقتی که به نام جهاد 50% مکاتب را ایران کرده بود، امروز به سر بلند می و یا حق میخواد که برای آینده افغانستان تصمیم بگیره یا رو کی انتخاب کرده؟ این رهبر جهادی رو کی انتخاب کرد؟ بغیر از اینکه در پاکستان و چند تاشم در ایران انتخاب شد، آوردن مسلح شدن، شستشوی مغزی شدن، مطرحشان کردن، برشان کمک‌کار هستن، پیسه هستن، تا امروز هم نصر میشن، فامیلاشون میلیون‌ها دلار پیدا کردن خارج داخل چوب. یا رو کی انتخاب کرده بود؟ زنا گپ نزن که زنا اینجوری، زن اینجوری رفته از طریق اینجوری خدمت کرده و پولم کرده، پس حسابش داده، نه صاحب زندگی شده نه دیگه و خوار و تمام رو صدای خودم بلند میکنن. شما از کدام مردم نمایندگی میکنید؟ از کدام ملت افغانستان شما نمایندگی میکنید که فکر میکنید که رهبر جهادی میتونن؟ اگر حزب اسلامی او رو کی انتخاب کرده؟ اول خود اما کسایی که در حزبشون از کس انتخابش دکمرش نمیره. و 20 چی شده فرض که جنگ سر پیسه و سر کمک و سر ارتباطاتی که با بیرونها داره. اصلا شما از کسی نمایندگی نمیکنید. به خاطر میگم که آقای خلیلزاد و هر کسی که میزبانی از این برنامه هستند مردم افغانستان نادیده نگیرید. این احزاب دیگه بر کسی قابل قبول نیست. ما این را از جنگ به میراث گرفتیم و فقط امو ذهنیت جنگ در کلیشان است. اصلا ذهنیت بازسازی و آبادانی مملکت ندارند. زن افغان که قدر زحمت کشیده و برای اطفال کار کرده، برای مسائل حقوق بشری و انسانی و انکشافی کار کرده، میگه یارو کی انتخاب کرده؟ شما کی انتخاب کرده؟ که گاهی بس هر خلونگی میکنه، گاهی از طریق ریش چی میبرید؟ این رقم شده نمیتونه. باید یک روز واقعا دنیا و مردم افغانستان با این احزاب باید محاسبه کنه. اگر یا در جرایم داخل نمی بود، اگر یا در جنگ های داخلی چی بود؟ کدام مملکت آمده بود که دیگه خود خورده رفته؟ از برای خود کابل چی حال بود؟ مردم 3 وقت راکت میخورد. صبح راکت زده میشد، چاشم راکت زده بود، شام راکت زده میشد. به خاطر چی؟ گناه مردم چی بود که کشته شد؟ کدام رهبر به چش کشته شد؟ از اون خاطر این کسایی که رهبران سیاسی که از ایران پاکستان ساخته شد به نام تنظیم‌های جهادی و با جهاد و دیگه اصلا نمایندگی از مردم افغانستان نمیکنن، از یک گلقه میکنن. اونایی که جهاد به نام خدا و فی سبیل الله کردن، اگر اشتباه میشدن خداوند برشان ببخشن، که اونا دیگه بر خود زندگی نساختن، اون مسئلهشون جداست. نمیتونه که تجارای سیاسی خود را نمایندگی از او بکنن، به مخاطر مجاهد واقعی را شرماندن یا تجارای سیاسی سم مردم افغانستان نمایندگی نمیکنن. مارس بلن فرصت لرو دغه وضعیت چې روان دی د وټلو لپاره دغه وضعیت څه کول پکار دي ترڅو د افغانانو د جګړې او بدبختۍ نه خلاص شي؟ ډیره مننه. من باید د خپل ګاونډیانو ته د سیمې وادو دوی ته باید ونګورو، دوی خپل ګټې لري، دوی د جګړې یو طرف دي. مثلا که دوی د ګټې په دې کې دي که چیرې دوی جګړه نه وي، دغه چاتراش، دغه لرګي، دغه سکاره، تیږې اوبه، دا مسایل دوی ته کله ورځي یا دوی کله غیر معیاري توکه موږ ته راوړی سي؟ موږ ته یو شی پکار ده، اوس هم ناوخته نه ده. صحیح ده چې دغه عذاب دي، صحیح ده چې دا چا ته کړي نه دي، مشروعیت نه لري، هره مسله چې ده دا یوه خواته کوه. دولت د ما هیله دا ده چې دغه پروسه چې په ترکیه کې روانه ده فرصت له لاسه تللی ده. دغه وخت کې چې دوی وایي چې وروسته له دې نه بیا لوی جګړه غواړو، د ما خپل شخصي نظر همدا ده چې مخکې له مخکې د اوس هغه ته یو خواهش وکړي چې دغه پروګرام د یو څو وخت وځنډول سي. دغه اوس وخت کې بهترین فرصت ده چې دوی واقعي جګړه راوغواړي، زر ته زر جګړه راوغواړي او له خلکو نه یو عمومي او طرح جوړه کړي، نه دغه شخصي طرح جوړه سي. عمومي طرح، د عمومي طرح چې مشروعیت هم لري، لاړ دې سي ترکیې ته غونه د جوړه سي د افغانستان په ګټه باندې. ډیره مننه مارس. خیر اوسید. آقای وزیر یک دقیقه فرصت داریم. حالا هر کسی ملامت است چی باید چا بالاخره که اشتباه را کنار بگذاره و بریم ببینید ما در وقتی قرار داریم که ما در وقت محاسبه و محاکمه وقت آن نیست. مهم است که ما بیشتر به گذشته کمتر ببینیم، امروز را ببینیم و فردا را ببینیم. بنابراین این ایجاب میکند که ما با رویکرد مثبت، با دید مثبت، با فکر مثبت، با امید به سوی یک آینده افغانستان درخشان آتی از جنگ برویم. بنابراین مهم است که ما همه مردم افغانستان در مجموع هم از زنان، مردان و همه کسانی که سخنی دارند، حرف دارند، بریم در جهت سوی مثبت اندیشی و اسیر و زنجیر پیچ گذشته ها نباشیم. خوب است که فرصت بیاید ان شاء الله، فرصت مساعد شود و فضای آرامی باشد که باز عدالت انتقالی درباره هر کسی که به این ملت خیانت کرده است و جرم کرده است و کسی را کشته است، عدالت انتقالی تطبیق شود ان شاء الله. مگر در این فرصت گذار مهم است که ما به سوی صلح برویم. سخن ادبیات تشنج برانگیز، عقده‌ای و قطعاً کمک نمی‌کند برای رسیدن به صلح. سپاسگزار وکیل صاحب. بلند فرصت لرو. انتظار لرو چې ټول تنظیمونه یا جهادي احزاب لطف دی وکړي که هر طرح لري د افغانستان لپاره یو ځل یوازې په ژوند کې د یو ځل د افغانستان لپاره فکر وکړي، طرح د نور طرح یو طرح دی جوړ کړي او په یو خط په یو دریځ باندې ودرېږي.
یادېږي او په آخر کې غواړم چې ووایم چې افغانستان ښځو نه پل وران کړی نه پلچک وران کړی نه شفخانه وران کړی نه څوک وژلي دي سربلند دي او افغانستان لپاره خدمت کړی او غواړي چې خپل نمایندګي په خپله وکړي هېڅ نارینه د موږ نمایندګي نشي خیر ستاسو ډېر ډېر کور ودانۍ چې بحث راغلی او قدرمنو لیدونکو ستاسو د هم کور ودانۍ چې دغه بحث مو وکړه تر بیا مو وخت بخیر